وشي ګوره په 3,000 روپۍ مې ګاډی کړی او په 100 روپۍ مې ډالر راوړي 100 روپۍ مې څېره راوړي روپۍ څه نشته سلو والا څنګه باندې د ټول نه مخکې زه تاسو ته دا ویم دا سړی یو واده له تللی دی او په هغه واده کې پسې خلک راپاڅېدلي دي او غریب یې ډېر زیات وهلی دی د ټول نه وړاندې تاسو وګورئ دا سړی ځي ودونو له لکه که تاسو په ټیک ټاک باندې وګورئ ودونو له ځي د دې یو خپل سیسټم دی او هغه دارنګې چې دا یو سیره واخلي یو چې کوم دی د واده والا سپری واخلي چشمې ورسره وي ورسره څه بوتلې هم وي نو دا لاړ شي یا کس له بوتلې ورکړي موږ وګورو نو تقریبا 500-700 روپۍ باندې د هغه کم بوتلو کارټن چې دی هغه دی د هغې نه پس بیا هغه سړي ته سیره یا کم ګل چې دی هغه ور په غاړه کي که هغې حساب سره موږ وګورو هغه هم 800-1000 روپۍ د هغې یعنې 2-3 زره داسې جوړېږي بیا چې کم دی داسې سپری پې دا سړی وکړي په هغه کم واده والا باندې ورسره یو تصویر هم وباسي نو دا کم پروسس چې دی هغه دی روان کړی دی او بیا د هغه سړي نه 15,000 او د چا نه 10,000 روپو کم ډیمانډ چې دی هغه کوي وایي چې ماله دا روپۍ راکړئ نو زه به لازم داسې هم دا یو واده له تللی دی او په هغه نتیجه کې دی ویلي چې ماله 10,000 روپۍ راکړئ نو د هغه ځای کم خلک چې دی پسې راپاڅېدلی دی او غریب یې وهلی دی او داسې د کم کور نه چې دی هغه یې شړلی دی یعنې که موږ وګورو داسې په ښادۍ کې یعنې ډېره خوشحالي په سړي راغلي وي نو په کار وي داسې معذوره یعنې هغه که د تنې نه داسې ډېر غټ دی خو ذهن چې کم دی هغه ډېر وړوکی دی نو په کار دي داسې 10,000 او 8,000 روپۍ که موږ دې له ورکړو نو هېڅ خبره هم نه ده نو دغه کوم ویډیو به کوم معلومات ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې مې لایو الله حافظ